السلام علیکم. احمد افشل یوټیوب چینل او فیسبوک باندې ته په خیر راغلی. د دوبئ او ابوظبي لارې کله خلاصیږي؟ دا یو پوښتنه مانه په لسګونو بار پوښتل شوي، خو حقیقت دا ده چې دا لاره بنده نه ده. کوم شرایط چې دې لپاره ایښودی شوي دي هغه د کووډ-19 یا کرونا وایرس منفي نتیجې سرټیفیکیټ دی چې تاسو کې کوم څوک ابوظبي ته راځي، که هغه د شارجې نه وي، که هغه د دوبئ نه یا د نورو اماراتو نه وي، دوی بیا کووډ-19 یا کرونا وایرس ټیسټ کوي. کم چې په میډیکل سکرینینګ سنټر کې کیږي، که په ساده ژبه کې ووایو کوم ځای کې چې ډاکټري کیږي، هلته دغه ټیسټ اخیستی کیږي چې نتیجه 40 ساعتو څخه واخله تر 48 ساعتونو پورې راځي او قیمت یې تقریبا 300 درهمه دی. نو کله چې تاسو به ټیسټ ورکړه او د منفي نتیجې SMS به ستاسو موبایل ته راغی، نو هغه به مالته شرطۍ والا ته ښودو، هغې نه پس به تاسو ته اجازه درکوی کېده چې ابوظبي ته داخل شئ. د څو ورځې راهیسې په دې ټیسټ کې نوره حوالې هم راوستی و، کومې چې د غنتون په سیمه کې یوه خیمه ورته لګولې وه. هلته به لایزر بیس DPI سکرینینګ کیږي چې نتیجه 3 منټو څخه واخله 5 منټو کې راځي او قیمت صرف 50 درهمه دی. کلم چې حکومت دا کار شروع کړو چې ډېر زیات خلک به د خیمې ته راتلل او دلته ډېر زیات رش جوړېدو، د دې له وجې اوس حکومت انلاین ريجيسټرشن شروع کړو چې کم کسان غواړي چې د نور اماراتو څخه ابوظبي آلین ته داخل شي او غواړي چې غندود په سیمه کې ټیسټ وکړي، یو خو رزلټ ډېر زر راځي او بلې قیمت ډېر کم دی. نو د دې لپاره به انلاین ريجيسټرشن کوي. نو دا ريجيسټرشن به څنګه کوي؟ راځئ دا طریقه درته وښایم. اول خو که چیرې هم احمد افشل یوټیوب چینل ته نه یوئ نو دا ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد افشل فیسبوک باندې ته نه یوئ نو دا ضرور درسره لایک کړئ. بله دا چې دا ویډیو خپلو واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو دوی ته هم دا معلومات وشي او د طریقه زده کړئ چې څنګه د غنتود په سیمه کې کوم چې کرونا وایرس لایزر ټیسټ کیږي هغې لپاره خپل نمبر په انلاین ډول واخلي. نو نور مو انتظار نه اوږدوم، راځم خپل موبایل ته. موبایل ځکه استعمالوم چې اکثرو خلکو سره کمپیوټر نه وي، دې له وجې زه موبایل استعمالوم تر څو دوی په دې وتوانیږي چې خپل ځانونه رجسټر کړي او د غنتود په خیمه کې د کووډ-19 یا کرونا وایرس ټیسټ لپاره وخت ونیسي تر څو د دې له لارې دوی ابوظبي یا آلین ته داخل شي. ښه موبایل کې براوزر خلاص کړو او دغه لینک مې دلته پیسټ کړو. نو وګورئ ورونو دغه انټرفیس دی، خو ما چې د دغسې استعمالولو نو د کې لږه څه نه ستونزه ده. دې له وجې تاسو دلته راشئ، د 3 ډاټس چې وینئ دې باندې کلیک وکړئ او دلته راشئ ریکویسټ ډیسکټاپ سایټ ته. نو اوس دا ډیسکټاپ موډ ته واوښته. که تاسو بیا کروم استعمالوئ نو دلته بیا راشئ 3 ډاټس نه کلیک وکړئ او لاندې راشئ ډیسکټاپ سایټ ته، په دې باندې کلیک وکړئ، دا به هم ډیسکټاپ موډ ته واوړي. زه راځم فایرفاکس ته، ولې زه په دې کې کار کوم. دلته به اماراتس ID ورکئ، د دې نه پس موبایل نمبر درنه غوښتی دی، خپل موبایل نمبر ورکئ. دا موبایل نمبر ورکول نه پس خپل نام ورکئ. که چیرې مخویه کې ستاسو نامه محمد خان وي نو دلته صرف محمد ولیکئ او د بله خانه کې بیا خان ورسره ولیکئ. زه دلته احمد لیکم، دلته م احمد لیکم. ښه زه د خپل نام ختموم، دلته به فرست نیم کې ولیکم چې محمد او دې ځای کې به خان ولیکم تر څو تاسو ته معلومات وشي. او لاندې ډیټ اف برث کې به خپل پیدایښت تاریخ ورکئ. هغې نه پس جینډر کې میل ورته انتخاب کړئ، که کوم څوک ښځینه نو هغه د فیمیل انتخاب کړي. دې نه پس به راشو کنټري ته، دې کې به یونایټډ عرب امارات ورته انتخاب کړو. هغې نه پس دلته په سیټي کې به زه چې ستاسو د کوم ځای ویزه یې ښه خبره دا ده چې همغه امارات ورته انتخاب کړئ. زه به دوبئ ورته انتخاب کړم او نیشنلټي کې به افغانستان ورکوم. چې تاسو د کوم ملک اوسېدونکي وئ دلته نیشنلټي کې تاسو هغه ملک ورکئ او هغې نه پس به یې سبمیټ کړم. د سبمیټ کولو نه پس زه بلې صفحې ته راواوښتم. دلته راته وایي کلیکټ یور اپاینټمنټ، په کوم تاریخ په کوم وخت باندې ته خپل نمبر نیسې. زه به دلته تاریخ ورته انتخاب کړم، د دې میاشتې 6 تاریخ. اوه دې کې خو اویلیبل سلاټس کې خو واړه هر څه داسې ښکاري چې واړه ټیمونه ډک شوي دي. ښه زه 6 کې خو وخت نه شو پیدا، 21 به وګورم. 21 کې هم نشته، دا خو ډېره ګرانه شوه. کوم څوک چې غواړي کوم وخت نه ابوظبي ته لاړ شي یا آلین ته لاړ شي نو دلته خو وختونه هم لکه 6 او 21 کې ما چک کړل، په هغې کې واړه وختونه ډکو. زه به 22 چک کړم. ښه 22 کې خو وختونه شته. دلته کوم وخت باندې تاسو خپل نمبر نیسئ. زه به ورته د غرمې 11:30 څخه واخله تر 12 بجو پورې وخت ورته انتخاب کړم او هغې نه پس به راشم ګیټ اپاینټمنټ باندې به کلیک وکړم. دا د زما اپاینټمنټ وشو، مقصد ما نمبر هلته ونیو. نو اوس به د دې څخه زه سکرین شاټ وباسم، یا که کوم څوک پرنټ کول غواړي نو پرنټ یې کوي در سره. او ښه خبره یې سکرین شاټ کول نن سبا هر چا سره موبایل وي نو سکرین شاټ ترې وباسئ او ځان سره یې کوئ. کله چې کم تاریخ او وخت باندې تاسو نمبر نیولی و یا ما اپاینټمنټ اخیستی و نو په هماغه تاریخ او وخت باندې غنتود خیمې ته ورشئ او د خپل نمبر هغه سکرین شاټ یا که چیرې تاسو پرنټ کړی یې هغه پرچه ورته وښایئ. هغې نه پس به ستاسو څخه دا ټیسټ واخیستی شي چې کومې رزلټ د 3 منټو څخه واخله 5 منټو کې راځي
او د منفي په صورت کې به تاسو ته ابوظبي آیلینډ ته د داخلېدو اجازه درکړی شي. دلته د دې ريجيسټرشن په باره کې یو ځل بیا تاسو ته تکراروم. اوس کم څوک چې غواړي چې ابوظبي آیلینډ ته داخل شي نو دوی به د کووډ-19 یا کرونا وایرس ټیسټ لازمي کوي او کوم څوک چې په کم لګښت کم وخت کې غواړي هغه د ویب سایټ ته لاړ شي، خپل نمبر د ونیسي، په هماغه تاریخ او وخت کې چې د خپل نمبر نیولې د غنتود خیمې ته ځان ورسي ترڅو خلته د دوی څخه ټیسټ واخیستل شي او ابوظبي آیلینډ ته د داخلېدلو اجازه ورکړی شي. الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي دي. هیله مې دا ده چې د خپلو غواړو ملګرو سره شریک کړئ ترڅو دوی ته معلومات وشي او دوی د دې څخه خلاص شي چې کله یو ټایپینګ سنټر ته ورځي او کله بل ټایپینګ سنټر ته او شاید ځینې ټایپینګ سنټر د دې پیسې هم ترې واخلي. نو ښه خبره ده چې ول خپله کوشش وکړئ چې دا کومه طریقه به تاسو ته وښوده. د دې ویډیو جوړولو موخه هم صرف دا ده چې زموږ هېوادوال ځینې کارونه په خپله وکړي، بل چاته د ورتللو څخه خلاص شي. ما تل کوشش هم دا دی چې اسانه طریقه باندې تاسو ته وښایم ترڅو تاسو په دې وتوانیږئ چې زده یې کړئ. نور که بیا کوم څوک مشکل پکې لرئ نو زما د واتساپ شمېره تاسو سره موجوده ده او که کوم چا سره نه زما فیسبوک پاڼه نشته هغې د لارې تاسو ماته واتساپ باندې میسیج کوی شئ او زه به کوشش وکړم ستاسو هره ستونزه چې تر خپل وس مطابق هغه حل کړم. نور به د اوس لپاره په لاس سپارم. د الله په امان.